خو نن زموږ ریاست دومره زورور دی دومره لیونی دی په خپل ځان دومره مغروره دی چې دی راځي نه د لیونتوب اخیستی دی دی د زما خبرې پر خبرو نه مني خو موږ دا ورته وایو چې دا پښتون کام کله هم سره یو سوی دی فیصله یې کړې ده خپل د حقوق فیصله یې کړې ده بیا ورسه دغه قوتو څه پوښتنه وکړه چې تر ډیلي و تر اسمان یې تېر کړي دي نو پنجابی ته هم ولکه تر هغه زورور یې زما د دې شهیدانو حساب به راوړې خامخا به راوړې زموږ دغه کم وکیلان چې ول یا زموږ دغه کم پسمانده قوم د دا پسمانده خطې کم کریم چې ول چې هغه زموږ سترګې وې زموږ غوږونه ول زموږ زبان چې دا هغه خلک ول چې دی به په دانن وخت کې د دغه مظلوم قوم نمایندګي کوله د دا مظلوم قوم حقوق به موږ ته راوړي دا زموږ د مخ خلک ول دا د یو ډېر پری پلان منصوبې تحت دا له موږ څخه جلا کول سول او بیا ډېره د افسوس خبره دا ده چې انصاف خو نسو میلاو قاتلان په سزا نه ورول سول نن هم ژوندي سر ګرځي چا چې دا منصوبه جوړه کړې وه هغه هم نن ژوندي سر ګرځي نن چې موږ د دغه وکیلانو د دغه خپلو عظیمو شهیدانو ورځ مانځله موږ ته د دې د ورځ دپاره ځای نه راکوئ موږ خپل د دغه وکیلانو سره ډېره بخښنه غواړو ستاسو ډېر غټ اهمیت دی د نن دغه سیمینار دا ستاسو اهمیت نه دی موږ به ډېر غټ پروګرام کوئ موږ به دلته 3 ورځې پروګرام کوئ دا زموږ منصوبه روانه وه خو افسوس موږ دا کولی سو چې د کشمیر ریلي دپاره وخت سته د سکیورټي مسله نسته کرونا نسته او زه چې خپل د شهیدانو ورځ لمانځم د هغه فریاد کوم بیا زما دپاره ځای هم نه نو عزیزانو چې په کومه ورځ دا واقعه وسوله دغه اوازه خوره سوله یقیني دا ورځ هر سړی کې یېروي هر څوک یې یېروي موږ پښتون تحفظ مومنټ دا ورځ قطعا نسو هېرولی دا د پښتون وژنې هغه تسلسل دی چې دلته ملګرو اشاره ورته وکړه چې د کله څه دا ریاست جوړ سوی دی د بابړې د واقعې څخه اوسه بیا دا تسلسل را روان دی دا زموږ د وکیلانو کم دا شهادت شو یا دا کم بم بلاټ شو دا د هغه تسلسل دی او دا خلک نن هم نه دي سیریسه نن یې د خپلو کاره څخه د خپلې ایجنډې څخه دوی لاس نه دی اخیستی نن هم موږ دلاسه کړي نه یو نن هم موږ دا ګارنټي نه ده راکړې چې دا په ماضي کې له موږ څخه غلطیانې سوي دي موږ سار دا نه کوو عزیزانو دلته ملګرو ډېره خبره وکړله چې مطلب زموږ دا وکیلان خلکو هېر کړي دي یا د دوی ورځ نه یادوي موږ دا په ډېر ډاډه زړه ورته وایو چې تر څو پورې پښتون تحفظ مومنټ وي او دغه ننګیالی کام وي موږ قطعا دا ورځ نه بخښو نه دا ورځ د خپل د وکیلانو وینې چاته بخښو نه دا موږ معاف کوو د دې حساب به خامخا کېږي خو نن زموږ ریاست دومره زورور دی دومره لیونی دی په خپل ځان دومره مغروره دی چې دی راځي نه د لیونتوب اخیستی دی دی د زما خبرې پر خبرو نه مني خو موږ دا ورته وایو چې دا پښتون کام کله هم سره یو سوی دی فیصله یې کړې ده خپل د حقوق فیصله یې کړې ده بیا ورسه دغه قوتو څخه پوښتنه وکړه چې تر ډیلي و تر اسمان یې تېر کړي دي نو پنجابی ته هم ولکه تر هغه زورور یې زما د دې شهیدانو حساب به راوړې خامخا به راوړې بیا عزیزانو بله ډېره د افسوس خبره دا ده چې په لاهور کې یو 14 عام خاص کسان وژل کېږي او هغه هم دغه خلکو راایستلي دي د هغه کسانو اف آی آر د دې ملک پر منتخب وزیر اعظم باندې کاټیږي چونکې هغه لاهوری مړ دی هغه دلته یو پاکستانی مړ دی او بلې خواته که زه خپل د سلو عظیمو شهیدانو دپاره غږ پورته کوم د دې چې کوم د چا ذمواري وله د دې سکیورټي فورسز څخه د دې جواب غواړم چې دا څنګه مړه سول دا څنګه په شهادت ورسېدل دا ستا ناکامي ده ما ته جواب راکړه بیا دی موږ ته وایي چې ته غدار یې که پر دې خبره موږ غدار یو دا غداري موږ پرون هم کړې ده نن یې کوو سبا بیا په ډاګه کوو او تر هغه ساعته پورې به کوو چې تر څه پورې تا د خپله لوبه نه درولې موږ خامخا د دې حقوق غواړو بله خبره دا ده چې د دې واقعې دپاره کم کمیشن جوړ سو دلته ملګرو اشاره ورته وکړله بیا په دې کې جسټس قاضي فایض عیسی د دې دپاره ډېر غټ کومک وکړي ډېر غټ همت یې وکړي شپه ورځ یې وکړه هغه چې د دې کم رپورټ جوړ کړي هغه رپورټ کې لازمي خبره ده زموږ د دې ملک سکیورټي فورسز زموږ دا ادارې په دې کې ملوي سوې دا پلان دوی جوړ کړی و خو دوی دلته درواغ دا وویل چې په پښین کې یو 3 زاړه مجرمان خلک نیولي ول هغه یې وشتل بیا یې وویل دا چې دا موږ د دې قاتلان په سزا ورول سول دا په دا کې ملوي سول د درواغ هم یو حد دی
یو وار چې دلته دا بلاست وسولو تا دا ویل چې دا خودکشه ده بیا دا خودکشه سوی ولې بیا څنګه دا ملزمان ژوندي پاتې دي چې بیا ته وړې هلته یې وژنې او هغه ملزمان ول چې هغه د لسو کالو ستا په ټارچر سیلو کې پراته ول د هغو په بدن کې یوه خشه وینم نه وله تا دا د درواغو ډرامه وکړله بیا چې جسټس قاضي فیض عیسی د دوی د دغه بېنقابه چهرې ښکاره کړلې چې حقیقت یې دنیا ته ښکاره کوي بیا دوی جسټس قاضي عیسی باندې دباو پریشر بیا هغه دومره تنګ کوي چې هغسې تحقیقات شو کړل چې تا دا کور څنګه اخیستی دي تا دا ګاډۍ څنګه اخیستې ده نو دا پوښتنه چې ته د جسټس قاضي فیض عیسی څخه کوې بیا دا ستا د جرنل هم دا پوښتنه وکړه چې دوی دا بیان ورکوي چې د 3.5 کروړ روپۍ ګاډۍ د څنګه په دې شنکه واخیسته دا پوښتنه هم بیا وکړه بیا دا پوښتنه ستا د دې پرویز کیاني سم وکړه چې په اسټرالیا کې دا جزیره د کومې خوا راغله چې تا واخیسته بیا د خپلو جرنیلانو سم دا پوښتنه وکړه چې د دې ملک ټول دولت دوی لوټ کړی دی ټول بجټ دوی وړي بیا که دلته راځې زموږ یو وکیل زموږ یو جسټس پر دې باندې تنګی عزیزانو موږ یو وار بیا په ډاګ ورته وایو دا لوبه دې ودروئ نن پښتون تحفظ مومنټ په وجود کې راغلی دی موږ ډېر افسوس کوو چې کله زموږ د دې وکیلانو شهادت وسول دا واقعه وسوله له موږ سره دا پلیټفارم نه و اوس دا پلیټفارم راغلی دی موږ رابر پیدا کړی دی موږ به دا خپل د وکیلانو سره شانه به شانه ولاړ یو تر هغه حده پورې ورسره ولاړ یو چې تر څو پورې د خپل حقوق نه راوړي او بل عزیزانو زموږ دغه وکیلانو څه غوښتل له موږ دپاره دې زموږ حقوق غوښتي دا ریاست چې زموږ کم پر معدنیاتو قبضه کړې ده دلته زموږ پر اوبو قبضه کړې ده زموږ کویلې قبضه کړي دي زموږ دلته میسینګ پرسن دي زموږ حقوق یې غصب کړي دي دا زموږ هغه اواز و د دغه عدالتو د لارې څخه به زموږ دغه وکیلانو موږ ته دغه خپل حقوق راکول دا زموږ دا وکیلانو دا په ډاګه ویل چې کم غربت کم نیستي کم مرګ د خدای د خوا سره راځي هغه موږ قبلوو لیکن کم غربت کم نیستي کم مرګ چې د پنجاب د خوا سره راځي هغه قطعا موږ نه قبلوو موږ به خلک په دې نه خطا باسي چې ستا ورځ پروله بس خدای دې وبخښه نه به خلک موږ په دغه دروغ خطا باسي زه وژل سوی یم زما قاتل معلوم دی موږ انصاف غواړو خامخا یې غواړو دغه اوازونه له موږ عزیزانو په دې باندې واخیستل دا یو ډېره غټه واقعه ده دا موږ نسو هېرولی قطعا یې نسو هېرولی دا واقعې دا زموږ خطا دا زموږ قام کم سے کم 50-60 کاله شاته بوتلی دا هر وکیل دلته 50-60 کاله محنت کړی و تر دا سټیجه ځان را رسولی و نن به بیا زه د سره څه شروع کوم د یې کسه به شروع کوم بیا به زه در سره پورې رسم او بل عزیزانو زموږ دغه وکیلانو په داسې حالتو کې دا خپل تعلیمونه کړي ول تر دې سټیجه ځان را رسولی و چې دا ریاست دا زموږ تعلیمي نظام ټول په خپله ژبه کې لیکلی دی ټول یې خپل د ځان دپاره جوړ کړی دی خو موږ آفرین وایو خپلو دغه ننګیالي کام ته او د خپلو وکیلانو ته چې د ده په ژبه کې هغه تعلیم حاصله کوي تر داسې مقامه پورې ځان ورسوو چې د ده ټول وکیلان ټول بیروکریټ یې شاته کړل تر دې ځان رامخته کوي دا ریاست چې موږ ته په تعلیم کې کومې عربې جوړې کړي دي موږ ته نور د ژوند په کومو مشکلات جوړ کړي دي خو زموږ دغه کام زموږ دغه وکیلانو بیا هم تر هغه مقامه راورسېدل بیا د ده سره بله یوه وار بنوله بیا یې دغه منصوبه جوړه کړله چې یو وار یې بلال انور کاسۍ په شهادت ورسوئ بیا چې دلته زموږ کم وکیلان زموږ د دې کام ګلدسته رالل دغه میت دپاره د سیول اسپتال ته بیا هلته د یو ډېرې غټې منصوبې تحت بلاست وسو او بیا زموږ ډېره د افسوس خبره ده ډېر وکیلان په شهادت رسیږي بیا چې په هغو د هغو سره په اسپتال کې کم چلن کیږي د هغو په علاج کې چې کومې کوتاهیانې کیږي بیا د هغو چې کوم بچان پاته کیږي د هغو کومې کورنۍ چې پاته کیږي چې ریاست ته څه کول پکار ول هغه یو شی دا خلکو تر سر نه دی رسولی یو بلې خبرې ته عزیزانو چې دلته زموږ بیرسټر امان الله خان چې دا ډېر ینګسټ بیرسټر و دا ډېره د اعزاز خبره وله دا ډېر اعلی کوالیفاید و چې دا دلته رالی زموږ د لا کالج پرنسپل و ده به اوس دلته نور زموږ د کام بچانو ته دغه اعلی وکالت ورښوئ زموږ د کام بچانو ته به یې سترګې ورکولې عقل به ورښوئ خو هغه هم له موږ سره ډېر په بېدردۍ سره ویوړئ موږ دلته دا مطالبه کوو چې 4 کاله تېر سوي دي موږ ته داسې یو ریاست تسلي نه ده راکړې چې زموږ د تسلي په وسي نه د دې پوره تحقیقات سوي دي او بیا چې جسټس فایز عیسی د دې کوم رپورټ جوړ کړی دی هغه رپورټ خلک د دباویدنګو کوشش کوي دا لوبه موږ قطعا چاته نه ورې لکوو موږ مطالبه دا کوو چې زموږ خپل د دې وکیلانو د دې شهیدانو حق غواړو د دې قاتلان په سزا رسول غواړو او د راروان وخت دپاره به دا ګارنټي غواړو چې له موږ سره به دا لوبې نه وي دلته امن غواړو دلته تعلیم غواړو دلته صحت غواړو خپل پوره حقوق غواړو
او عزیزانو وخت هم دلته ډېر کم دی، د ماښام لمونځونه دي، پروګرام نه موږ سره ډېر وځنډېد دی. ستاسو ډېر کور ودانۍ وایو چې دلته رالاست، له موږ سره مې دغه د غم ورځ ولمانځله، له موږ سره کښېنستلاست، خپل د دغه شهیدان مې درانه کړل او دا ریاست ته مې یو پیغام ورکړئ. خو عزیزانو دلته کرونا وله، لاکډون ولو، خامخا به دلته زموږ ډېرې اکټیویټیانې پاته سوي چې څنګه د حالات سمیږي موږ به خپل د احتجاج، خپل د غوښتنو، خپل د مبارزې شکل بدلوو. موږ احتجاجونه هم کړي دي، بل شی هم کړي دي، موږ به اوس په نوي شکل کې کوو. خامخا به دا ریاست، دا پنجاب، دا د پنجاب ریاستي ادارې دا پر دې مجبوره کوو. پښتون قام به دلته د یو سیال قام رقم ژوند کوي، دا په هر صورت موږ ځینې غواړو. نو ستاسو ډېر کور ودانۍ وایم، خپل د وکیلانو ډېر کور ودانۍ وایم، د ضلع کوچې کمیټې د ممبرانو ډېر کور ودانۍ وایم چې په ډېر مختصره نوټس، په ډېر شارټ ټایم باندې دومره یو بهترینه سیمینار را جوړ کړي، داسې یو حفاظتي غونډه را جوړه کړله. پر مخ هم داسې همت کوو چې موږ کله خاموشه پاته سو، د دې ریاست ظلمونه نور هم زیاتېږي. دا موږ کتن پر قراره نه لکوي، دې فیصله کړې ده چې دا قوم څه به دی تاریخ اخلي، د دې قوم څه به دی خپل ثقافت اخلي، د دې قوم ټول مدنیات به نیسي. نو دا لوبې به کتن نه لکو، سره منظمه کېږو، به اتفاق به سره کوو چې هر کله ظلم کېدی، چې غږ کېدی، موږ به راوځو، خپل اواز به پورته کوو. ډېره مننه ستاسو، لمنې دې د ګلونو ډکې. وسلام.